د ټیک ټاک په وجه باندې یو بل واقع راغلی د خپل خزل له بچرته هم د ټیک ټاک اجازه نه ورکوي چې هغه ټیک ټاک کوي. ملګرو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ، یو ډیره عبرتناک واقعه ده، تاسو به هم ډیر ځات حیران شئ که خپل خزل له دې اختیارات ورکوي نو بیا به تاسو سره هم دسی کیږي. ملګرو دې الک نوم دی مظفر نور نه دی او دې چې واده وکړو، د واده نه پس چې خپل خزل موبایل واغستو، چې خپل خزل غټ موبایل واغستو، هغه نه پس چې خپل خزل ولګید په دې کې ټیک ټاک انسټال کو. نو دې سړی وته ویل کنه د خپل خاونو چې خیر ته به ټیک ټاک انسټال کو هو ته هیڅ چلو کنه چې ته پکې د نورو ټیک ټاک ګوره خو ته چې ده نو خپل ټیک ټاک پکې مور جو دی ویل صحیح ده. او مظفر نور چې ده ملګرو نه په 11/22 کې کار کوي. داغه نه پس چې د دی لور هم وشوله نو دغه نه پس چې د وخت یریږي کنه د جینې چې د ځان ټیک ټاک وکړو، دغه نه پس چې د ټیک ټاک ته ورواچو، چې کله ټیک ټاک ته ورواچو نو هغه ویډیو د دی وایرل شوله او دا جینې چې د دی ویډیو وایرل شو، چې کله وایرل شو کنه د جینې نو دا خاون راغی، د خاون وته ویل کنه ولته چې د ماته ته نه ویل چې ته پر دې ټیک ټاک ګوره خو ته چې د خپل ټیک ټاک مو ورجوه. هغه خځې ته مافي وغوښته چې دا بیا دې سینه کوم زمانه غلطي شوې ده زه بیا دې سینه کوم. دغه نه پس چې خاون معاف کړ، بیا دغه نه پس چې دا کنه نو د اجازه ورکړه نو د چې کوم ویډیو ورچلو نو پاغه چې کوم لایک رال کوم کمنټ رال نو خلکو ته ویل چې ته ویډیوګان جوړوه، ستا ډیره خسته ویډیوګان دي لا یم راځه. داغه نه پس چې د خپل ویډیوګان په ټیک ټاک باندې شروع کړ، په ټیک ټاک باندې د خځې چې دي نو خپل ویډیوګان ورچل چې په کله ویډیوګان ورچل دا خاونه چې د مظفر نور نو دا په 11/22 کې کار کوي، کله چې دا په 11/22 کې کار کوي کنه نو د چې کوم ملګری دي نو هغه وته دا وای کنه وای دا بابي خو ډیره خسته ده او ډیره ماشاءالله خسته ټیک ټاک کوي. داغه نه پس چې دا کس غیرتی نو دا چې د نو سیده راغی کور ته خپل خځې ته ویل چې دا ټیک ټاک ته پرې دا ټیک ټاک نور مکوا. نو خځې چې خپل لور رواغست او سیده لاړه تانه دا تانه کې په دې خپل خان د خاوند نه طلاق وغوښتو ولې چې دا مال اجازه نه راکړي د ټیک ټاک او زما خپل مرزي د ځکه هر څه کوم. دغه نه پس چې د طلاق ته واغسته مکمل تور باندې ژوندۍ ختم شوله. نو زمونږ ټول ته دا خواست چې چرته هم چې خځې ټیک ټاک کوي نو هغه د دې نه منع کوي، هغه چې د نستاسو ټول ژوندۍ سکه ختميږي. بیا لکه څنګه چې دې جنې وکړلو کنه خاوند ولا موبایل واغسته او بیا پاغه کې ټیک ټاک ورواچو، د ټیک ټاک نه پس هغه ټیک ټاک شروع کړ او هغه چې د خپل خاوند نه طلاق هم واغسته، صرف د دې په وجه باندې چې هغه چې ټیک ټاک بیا نه پرې خو دي خلکو ته کمنټ کول خسته لایکونه ورکول نو هغه نه پس چې ده نو هغه د خپل خاوند نه طلاق واغستو. نو دا ویډیو سره نور ملګرو سره شیر کړئ. نن سبا دا ټول پښتانه دي خپل ماشومان له موبایل لاولېږي، دغه نه پس دې کارونه کیږي چې تاسو ته خپته د ملګرو. نو موږ ټول ته خاصه چې خپل زنانه له موبایل مور کوي که موبایل نو بالکل ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب او داسې ځونه بالکل نه استعمالوي، نو بیا به داسې قسم واقعي راځي په دې کې یو سیټینګ نه غو کې ضرور وکړئ. دا کوم اکاونټ چې دا پرایویټ راوړو چې چرته هم څو په ټیک ټاک کې ویډیو ورچي نو تاسو چې نو چرته به هم تاسو ته نقصان نه رسي. ملګرو دا سیټینګ کې ضرور وکړئ چې کله تاسو ټیک ټاک ته ورشئ، په ټیک ټاک کې به دغلته پرایویټ سیټینګ باندې کلیک کړئ نو دغلته چې اکاونټ ته ورشئ نو هغه به څه کوي پرایویټ کړئ. چې کله تاسو پرایویټ کړئ نو بالکل به تاسو ته چې نو دا ویډیوګانې باندې شیر کیږي، دا څه قسمه واقعي باندې راځي. زموږ دا ویډیو پیغام د نورو پښتنو سره ضرور شیر کړئ چې ټول پښتنو ته ورسي، ځکه چې زموږ هم پرز جوړیږي ځکه چې پښتنو یو داسې واقعي راځي نو سره ډیر عزت خپه شي. کنه که تاسو سوچ وکړئ کنه خاوند چې دی نو هغه ول اجازه ورکوه، هغه اجازه په ځای باندې چې خځې دې طلاق واغستو.